ایران د افغان مهاجرو ازار ووهنه وای لوی درسیزې هم تخته شو. طالبان وای افغانانو سره روان ظلم بهیر نه کړو. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د ایران نوی پوځ مشر هم ووژل شو. د ایران په پلازمینه تهران کې د چاودنې له کبله د ایران د پوځ مشر عبدالرحیم موسوي وژل شوی دی. له دغه هېواده سرچینې وایي چې چاودنه کې د ایراني ځواکونو د ودانۍ او اپارتمان هم زیانمن شوی دی. دا په روسیې کې د ایران پوځ څلورم مشر دی چې په نښه کیږي. تر اوسه ایراني چارواکو د بمي چاودنې پخلی نه ده کړی او دا یې د ګازو د نلي کې چاودنه بللې. خو خبریالان وایي چې دا پیښه تصادفي نه وه بلکې د اسرائیلو توغندیز برید و. په همدې حال نن د ایران په چابهار سیمه کې په ایراني عسکرو بریدونه شوي چې 6 ایراني نظامیان پکې وژل شوي. ویل کېږي چې جګړې څو ساعته دوام درلود چې وروسته برید کوونکي له سیمې وتلي او جګړه درېدلې. طالب چارواکی ساجد خوږیاڼي لیکلي دا په ایران کې زموږ افغان مهاجرین دي چې ایراني وګړو او پولیسو لخوا په کوتک وهل کېږي. دوی کوڅه په کوڅه او کور په کور پسې ګرځي او په جبر له ټولو قانوني اسنادو سره راشړي. موږ باید د دې ورځو څخه نه یوازې عبرت واخلو بلکې دا باید زموږ لپاره یو تلپاتې او سخت درس وي. ایرانیانو ته یوازې دومره وایو سختې ورځې تېرېږي خو هېرېږي نه. بل خوا ایران له خوا تېرو 19 ورځو کې تر 9 میلیونه ډېر افغانان هېواد ته ستانه کړای شوي. د کډوالو چارو د ستونزو د حل کمیسیون خبر ورکړی چې په تېرو 19 ورځو کې له ایران څخه 515,309 افغان کډوال افغانستان ته ورستانه شوي دي. د یاد کمیسیون د معلوماتو له مخې یوازې د تېرې پنجشنبې په ورځ د چنګاښ 19 څه باندې 32,000 کسان له ایران ستانه شوي دي. دغه هېواد په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په بېساري ډول چټکه کړې چې له کبله یې ستنېدونکي له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.